السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نیکانه هم روښانه کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې ووینئ نو راشئ زما چینل ته په ویډیو باندې کلیک وکړئ، زما ویډیوګانې هم وګورئ. الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه غواړئ چې د هر تلیفون ګالري هک یا د هغه قلف خلاص کړئ؟ زه غواړم تاسو ته هغه وښیم. مخکې باید تاسو را سره وعده وکړئ چې د خپلو ملګرو شخصي معلوماتو څخه صرف نظر وکړئ او دا به د ضرورت په وخت کې استعمالوئ، نه د همیشه لپاره. دوستانو دا باید د ضرورت په وخت کې استعمال شي، نه هر وخت چې تاسو خپل ملګري ته زار ورکوئ. لومړی زه غواړم چې تاسو ته دغه وښیم. زه ځم تاسو ته ښیم، دغه د زما ګالري قلف د اوس لپاره زه نشم کولی هغه خلاص کړم. زه ځم، تاسو په تلیفون کې د براوزر کروم شته دی، حتما شته. تاسو باید لومړی کروم ته لاړ شئ او کروم کې تاسو باید دغه جمله یا دغه نښانه هم ولیکئ چې له دې څخه تاسو کولی شئ ګالري ته داخل شئ. خو مخکې بیا هم درته وایم دوستانو چې دا د ضرورت په وخت کې استعمال کړئ او خپلو ملګرو شخصي معلومات مه خپروئ. لومړی باید تاسو دلته په سرچ کې نوشته کړئ فایل او پسې اس ډي کارت به پسې ووایئ او همدارنګه په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دا په هغه وخت کې تاسو ته راوړي کله مو چې دغه نوشته کړل. دوستانو زه اوس غواړم چې دلته زه مختلف فولډر راوښتي دي، کولی شم هغه ته داخل شم. لومړی زه غواړم زه د هغه عکسونه ووینم یا ویډیوګانې ووینم. زه کولی شم دغه ویډیو باندې کلیک وکړم. تاسو کولی شئ له دغه ویډیو وګورئ له دغه ځای څخه. همدارنګه بیرته له دې ځای څخه بهر ته ځم، غواړم زه د هغه عکسونه وګورم. تاسو همدارنګه کولی شئ مختلف عکسونه د هغه وګورئ. دغه دی په دغه باندې زه کلیک کوم. ماته عکسونه هم وښودل چې دلته مختلف ډوله د دوی عکسونه موجود دي. ملګرو ډیر مو فکر وي دا تنها دغه ګالري خلاصول چې دي د ستاسو د اصلي د تلیفون د حافظې شیان تاسو ته دلته راوړي، نه د میموري کارت. د میموري کارت عکسونه تاسو نشئ کولی چې دلته ووینئ. دوستانو دلته تنها د تلیفون د حافظې مختلف شیان کولی شئ تاسو دلته ووینئ، که هغه عکسونه دي، که ویډیوګانې دي او همدارنګه که موزیک دی. دوستانو نو بیا هم له تاسو څخه خواهش مې دا دی چې دا د ضرورت په وخت کې استعمال کړئ، نه د همیشه لپاره. دوستانو که غواړئ چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د زنګ نښانه هم روښانه کړئ تر څو د نورو نویو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ.